السلام علیکم ورونو. د HTML سیریز دا درېمه ویډیو ده. په تېره ویډیو کې موږ د HTML د ټکسټ باره کې ځینې معلومات ترلاسه کړل او پراجکټ مو جوړ کړ او له هغې څخه وروسته مو هغه پراجکټ په براوزر باندې ټیسټ کړ. په دغه ویډیو کې به په هماغه پراجکټ کې ځینې تغییرات راولو او هغه پراجکټ کې به ځینې نور کار کوو. نو ویډیو شروع کوو او راځو دغه کوم ټکسټ ایډیټر چې ما تاسو ته په اوله ویډیو کې ښودلی و دغه خلاصوو چې دغه ټکسټ ایډیټر د بریکټ په نوم باندې ده. لایو پریویو وهو. نو د لایو پریویو په کلیک کولو سره تاسو کتلی شئ چې براوزر خلاص شو. تاسو کتلی شئ دغه هیډینګ او دغه دوه کرښې خط چې د ټکسټ دا موږ په تېره ویډیو کې په دې باندې کار کړی. په دې ویډیو کې یو بل ټیګ استعمالوو چې هغه زیاتره وخت استعمالیږي په ټکسټ کې. کله چې موږ یو عنوان ولرو او له هغه نه وروسته یو پاراګراف یوه لیکنه ولرو نو اکثره وخت دغه عنوان او دغه پاراګراف د یو خط په واسطه جلا کېږي او دغه خط له دغه پاراګراف دغه عنوان نه لاندې د هیډینګ نه لاندې لیکل کېږي. نو دغه خط به څنګه موږ په HTML فایل کې راولو، د هغې لپاره یو دانه ځان ته ټیګ ده چې استعمالیږي چې هغه ټیګ د هارزنټل لاین یا HR په نوم باندې یادیږي. نو دغه ټیګ موږ مخکې هم وویلې چې ټیګ د شروع کولو لپاره تاسو کتلی شئ د ټیګ د شروع کولو لپاره دغه نښه دغه لیسټن یا دغه د کوچنیوالي نښه دا استعمالیږي. له هغې نه وروسته هغه ټیګ لیکل کېږي HR په نوم باندې دا ټیګ ده. دغه یوه مهمه خبره ده، دغه ټیګ چې ده دا HR په نوم باندې ټیګ دا هم یو امپټي ټیګ ده. په تېره ویډیو کې موږ د بریک په نوم باندې دغه ټیګ استعمال کړی و. تاسو کتلی شئ په دغه ځای کې دغه دوه کرښې چې کوم دا خط ده دا مو د بریک ټیګ په واسطه سره جلا کړي. څنګه چې دغه بریک ټیګ یوازې یو ټیګ و او دغه ټیګ چې ده سټارټینګ او اینډینګ یا شروع کېدونکی او ختمېدونکی ټیګ نه درلوده بلکې یو ټیګ و. نو په همدې شان دغه HR یا دغه هارزنټل لاین دا هم یو امپټي ټیګ ده، یعنې شروع کېدونکی او همدارنګه ختمېدونکی ټیګ نه لري. نو دغه په سیف کومه کنټرول S وهم او تاسو کتلی شئ دلته یوه کرښه راغلله او دغه هغه عنوان یې له دې لیکنې څخه جلا کړ. له هغې نه وروسته تاسو کتلی شئ دغه لیکنه ده. دلته زه ځینې نورې لیکنه هم کوم. مثلا زه ورته وایم چې This is my first program, hello world, and زه ورته وایم چې I am from Afghanistan. کنټرول S وهم تاسو کتلی شئ دا په همهغه کرښه کې راغله. نو د دې لپاره په تېره ویډیو کې هم موږ ویلي چې کله موږ غواړو چې دغه بېله کرښه کې راشي نو د BR یا بریک په نوم باندې ټیګ استعمالوو. کنټرول S وهم تاسو کتلی شئ دا په دریو کرښو کې راغله. ځینې وخت کې موږ دغه طریقه هم په دې طریقه هم کولی شو، خو یوه بله مهمه طریقه ده چې د هغې په واسطه هم کولی شو موږ لاین بریک یا نیو لاین راولو. مطلب دغه کم لاین ختم کړو او د بل نوې لیکنه په نوي لاین کې راولو. هغه طریقه ډېره اسانه ده او اکثر استعمالیږي هغه وخت استعمالیږي کله چې موږ یوه ډېره لیکنه ولرو، یوه اوږده لیکنه ولرو. نو په هغه لیکنه کې که چېرته موږ هره کرښې په اخر کې د بریک ټیګ استعمالوو نو دا تقریبا که چېرته موږ د 50 یا 60 او یا په سلګونه او یا زرګونه لاینه کوډینګ ولرو یا لاینه ویبسایټ ولرو او په هغې کې موږ په هر لاین کې دا د بریک په نوم باندې ټیګ استعمالوو نو دا ډېر مشکل کار ده. نو د دې لپاره
په HTML کې یو بل ټیګ استعمالیږي. هغه ټیګ داسې ټیګ ده چې په هغه کلوزینګ امپټي ټیګ نه ده، مطلب کلوزینګ او سټارټینګ ټیګ دواړه لري، او هغه د دې لپاره استعمالیږي چې په د ټکسټ یا د لیکنې په سر او اخر سر کې لیکل کیږي، او په سر او اخر سر کې چې ولیکل شي څنګه د هغې فایده دا ده، مطلب کار یې دا ده چې څنګه لیکنه موږ په دغه کوډینګ کې کړې وي همهغه شان په براوزر کې هم ښودل کیږي. نو هغه ټیګ چې ده لیکمه هغه ټیګ د پری په نوم باندې ده. پری په اصل کې د پری ډیفاین څخه اخیستل شوی. پری ډیفاین داسې ده ټیکن شوی ده. پری ډیفاین مطلب څنګه چې په پری ډیفاین، پری مطلب ابتدایي او ډیفاین څنګه چې تعریف شوې ده، مطلب په ابتدایي ډول چې څنګه په دغه کوډینګ کې تعریف شوې ده دا لیکنه همهغه شان یې ماته په براوزر کې هم وښایه. نو دغه ټیګ کلوز کومه، تاسو وګورئ کلوزینګ ټیګ بریکټ په خپله جوړ کړه. له هغې نه وروسته دغه دا کلوزینګ ټیګ یې دلته زما نه ده په کار، دغه چې ده په دې سر کې دلته پیسټ کومه. له هغې نه وروسته دا بریک په نوم باندې ټیګ ده دا زه ډیلیټ کومه، او دغه لاینونه چې دا لږ ترتیب کومه. لاینونه په دې ډول ترتیب کومه چې تاسو کتلی شئ چې دغه په یو لاین کې باید دغه یوه کرښه راوستل شي. یا همداسې یې پرېږدم او ګورم چې څه کېږي. کنټرول اس وهمه، نو تاسو کتلی شئ چې څنګه چې دلته لیکل شوې ده په همدې ډول چې ده هلته په براوزر کې هم ولیکل شوه، خو موږ ته خو په دې ډول نه ده پکار. نو زه دغه لیکنه لږ ترتیب کومه، تاسو کتلی شئ. هلو ورډ، د دې څخه وروسته زه کنټرول اس وهم، تاسو کتلی شئ. خو په دې کې مشکل دا ده چې دلته په منځ کې سپیس راغی، نو دغه سپیس باید ختم کړی شي. که چېرته زه کنټرول اس ووهم او له هغې نه وروسته چې ده کنټرول اس او دا ریفرش کړم، کنټرول اس او له هغې نه وروسته دا ریفرش کړم، نه ریفرش کېږي ځکه چې دا کوم ده دا په دې فارمیټ کې ده. نو د پری ډیفاین کوم ټیګ چې دا د دې په مطلب باندې تاسو پوه شولئ. پری ډیفاین ټیګ مطلب د ټکسټ دپاره استعمالیږي، او دا د دې لپاره استعمالیږي، د دې ټیګ مطلب دا ده چې څرنګه چې لیکنه موږ په کوډینګ کې کړې وي، په کوم ټکسټ ایډیټر کې کړې وي، په همهغه ډول باندې هغه لیکنه په براوزر کې لیکل کیږي.